سلامونه ملګرو، زه ورور راغیم او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. د کیسې په پیل کې موږ یوه جوړه وینو چې میټ او نادیا نومیږي، چې یو نوي کور ته راغلي دي. دا کور په یو زاړه او آرامه سیمه کې پروت دی، چیرې چې نه خلک شته او نه هم نور کورونه. میټ او نادیا دواړه غوښتل د ښار له شر او شور څخه لږ لرې ولاړ سي، نو داسې آرام ځای ته د تللو ضرورت درلودی. میټ ته دا ښکلی کور په ډېر ارزانه قیمت سره په لاس ور راغلی و. کله چې دوی دواړه کور ته ننوتل، کور ډېر په خراب حالت کې و، داسې لکه څو کاله چې دلته څوک نه وي اوسېدلي. نو دوی د کور صفایي کول پیل کړل او هر بې فایدې شی یې د باندې وغورځوئ. نادیا چې اشپزخانه صفا کوله، هلته یو مړ مرغه پیدا کړي چې هغه یې راواخیستی تر څو د باندې یې ښخ کړي. په هماغه وخت میټ له کړکۍ څخه نادیا ته غږ ور وکړي. کله چې نادیا د میټ په طرف ته وکتل او بیا یې لاندې وکتل، نو هغه مرغه ورک سوی و. نادیا حیرانه سوه او له ځان سره یې وویل چې دا مرغه څه سو او چیرته ولاړی. بل خوا میټ هم د دیوال په منځ کې یو عجبه شی پیدا کړي. هغه ول پیپر لرې کړي او هلته یې یوه لویه دروازه پیدا کړه چې قلف یې درلودی. میټ د هغې دروازې د کلي د پیدا کولو هڅه وکړه او بالاخره یې هغه کلي په هغه قصاباتو کې پیدا کړه چې دوی د باندې غورځولې وه. کله چې یې دروازه خلاصه کړه، نادیا هم هلته راغله. دوی دواړو یوه توره تیاره کوټه ولیدل. همدا چې دواړه کوټې ته ننوتل، د باندې څراغونو په رپېدو سره شروع وکړه. دا کار عجیبه ښکاره سو. نو میټ وویل ښایي برق خراب وي، نو موږ به برقي راوغواړو چې دا ستونزه حل کړي. میټ له نادیا سره خبرې وکړې او له کوټې څخه ووتی. نادیا یوازې پاته سوه، خو بیا یې هم د ویرې احساس وکړي او هغه هم په میټ پسې ورغله. کله چې شپه سوه، دوی هماغه شپه په همدې ډول سره تېره کړه. سبا نادیا یو برقي ته زنګ ور ووهي. برقي چې کله راغلی او د څراغونو د خرابۍ په لټنه یې پیل کړه. کله چې لاندې ځایخانې ته ولاړل، نو حیران سول، ځکه چې ټوله ځایخانه له زړو تارونو څخه ډکه وه، داسې چې یو خالي ځای هم نه و پکښې کې. برقي وویل ما تر اوسه پورې داسې ځای هېڅ نه دی لیدلی. کله چې یې کار ختم کړي، میټ ته یې وویل تا دا کور ولې رانیوی؟ د دې کور پخوانی مالک دلته وژل سوی و. له هماغې ورځې وروسته بل څوک دلته نه دي اوسېدلي. میټ چې دا خبره واورېدل، ډېر ووېرېدی او د دې کور په اړه یې پلټنې پیل کړلې. د انټرنیټ له لارې یې یو زوړ خبر پیدا کړي چې پکښې کې د تامسن کورنۍ یاده سوې وه، چې یوه مېرمن او یو خاوند پکښې کې و. په خبرونو کې لیکل سوي وه چې دوی دواړه خپل زوی وژلی دی چې جان نومیږي. کله چې پولیسو هغه ونیوی، جان وویل دا قتل ما نه دی کړی، دا کور کړی دی. میټ ته دا خبره بې معنا ښکاره سوه. له ډېرو ساعتونو پلټنو وروسته ستړی سو. هغه د خپلې مېرمنې څخه په پټه سره شراب څښل او په هغه خونه کې دننه کښېنستی. کله چې شراب څښل، په بوتل کې یوازې 2 څاڅکي پاته وه. کله چې هغه هم وڅښل، د زړه څخه یې وویل کاشکې یو بل بوتل مې هم درلودلی. په هماغه شېبه د څراغونو رپېدل شروع سوه، بیا یو دم مړه سوه. کله چې بیرته روښانه سول، د ده مخ ته د شرابو نوی بوتل پروت و. هغه حیران سو. کله چې لاس وروړی، دا بوتل یو حقیقي بوتل و، یعنې دا کوټه د هرې غوښتنې پوره کولو طاقت لري. سبا نادیا راویښه سوه. میټ یې پیدا نه کړي، نو د ده د پیدا کولو لپاره هغې کوټه ته ورغله. هلته چې یې ولیدل، ټوله کوټه له قیمتي انځورونو او نوي شیانو څخه ډکه ده او میټ ډېر خوشحاله و. میټ هغې ته وویل نادیا، دا کوټه د هرې هیلې پوره کولو توان لري. هر څه چې دې زړه وغواړي، له زړه څخه یې وغواړه، بس مخې ته به دې پراتې وي. نادیا ته د میټ خبرې مسخرې ښکاره سوې، خو میټ ورته وویل ته خو یو هڅه وکړه. نادیا وویل ښه، زه اوس کار ته اړتیا لرم، نو زه به دا وغواړم. میټ ورته وویل نه، دا کوټه داسې شیان نه درکوي، دا یوازې هغه شیان درکوي چې دلته دننه رامعلومیږي. نادیا سترګې پټې کړې او د $100 هیله یې وکړه. په هماغه شېبه د هغې مخې ته $100 را پیدا سوه، خو هغې لا هم باور نه کوي. نو دا ځل یې د $1,000,000 هیله وکړه او د پخوا په څېر دا ځل هم $1,000,000 مخ ته راښکاره سوه. اوس نادیا هم دا خبره ومنله چې دا کوټه یوه عادي کوټه نه ده، بلکې داسې کوټه ده چې د هرې هیلې پوره کولو توان لري. نو بیا څه پیښیږي؟ دا دواړه کسان یو په بل پسې له دې کوټې څخه قیمتي شیان غواړي او هغه شیان د دوی مخې ته بیا هم راښکاره کېږي. هغوی قیمتي شراب، قیمتي کالي، الماس، سره زر، قیمتي خوراک او څښاک او ډېرې پیسې راغونډوي. په یوه شپه کې دا دواړه میلیونران کېږي او د خوشحالۍ ژوند پیلوي. په شپه کې نادیا له میټ څخه پوښتنه کوي چې دا کوټه څنګه زموږ دومره هیلې پوره کولی سي. میټ ورته وایي چې باید د دې په اړه فکر ونه کړو، موږ باید یوازې له ژوند څخه خوند واخلو. په دې ډول سره دا دواړه د څو ورځو لپاره د میلیاردرانو په څېر ژوند کوي. کله چې هره هیله ولري، څراغونه راپیږي او د دې هیله پوره کېږي. هغوی دواړه نڅا کوي، میلې کوي او ډېر ساعت یې تېر دی. خو د دوی دا روښانه ژوند یوازې د څو ورځو میلمه و. اوس به د دوی د بدو ورځو پیل شروع کېږي. دا کوټه خو هر څه ورکولی سوی. یوه هیله وه چې د دوی د ژوند تر ټولو لویه هیله وه او دا کوټې هغه هیله هم ورپوره کولی سوی. خو دواړه لا هم د هغې هیلې غوښتلو ته چمتو نه وه او هغه بل شی نه و، بلکې یو ماشوم و. یوه ورځ میټ نادیا ته د ماشوم زنګو ډالۍ کړه او د دې معنا دا وه چې موږ باید یو دانه ماشوم پیدا کړو، موږ باید د یو ماشوم هڅه وکړو.
میټ نادیه ته وایي چې باید بیا هڅه وکړو، خو نادیه چمتو نه ده ځکه هغې مخکې لا هم 2 دانې ماشومان له لاسه ورکړي دي. نادیه خفه کېږي. له ډېر فکر وروسته هغه د کوټې ته ورځي او د ماشوم لپاره هیله کوي او ماشوم هم ورته پیدا کېږي. کله چې میټ راځي نادیه له ماشوم سره ویني، ډېر غوسه کېږي او نادیه ته وایي چې تا ولې بې له ما دا کار وکړي. دواړه په اوږده بحث بوختېږي. نادیه وایي چې ما دا لنډه لاره ځکه غوره کړه چې نه مې غوښتل د درد او زیږون عذاب پر ځان تېر کړم. هغې وویل چې موږ به ډېر خوشحاله ژوند تېر کړو، خو میټ دا ماشوم نه مني او نادیه ته وویل چې بیرته کوټې ته ولاړه سه او د ماشوم بیرته له منځه یوسه. نادیه کوټې ته ورځي او هڅه کوي چې ماشوم ورکړي، خو نه یې شي کولی. نو ماشوم یې میټ ته ورکړي. میټ چې ماشوم په غېږ کې نیسي احساساتي کېږي او نه شي کولی وغواړي چې دا ماشوم بیرته له لاسه ورکړي. نو بیرته یې نادیه ته ور وسپارئ. هغوی دواړه پرېکړه کوي چې دا ماشوم به پالي او غټوي به او دا ډول دواړه د ماشوم مور او پلار کېږي. نادیه له ماشوم سره ډېره خوشحاله وي، خو میټ له ماشوم سره هیڅ علاقه نه لري. هغوی دواړه د دې کوټې په اړه لا ډېر معلومات پیدا کوي او د پلټون لپاره هڅه پیلوي. هغوی معلوموي چې هغه هلک چې د دې کور خاوند یې وژلی و لا هم ژوندی دی او په یوه رواني روغتون کې اوسېږي. میټ له ځان سره یو څه پیسې اخلي او د جان د لیدو لپاره هغه ځای ته ورځي. کله چې روغتون ته ورغلی نرس یې پوښتنه ځینې وکړل چې ته ژورنالیست یې؟ ځکه له تېرو 45 کالو راهیسې هېڅوک د جان د لیدو لپاره نه دی راغلی. میټ دروغ ورته وایي، هو زه ژورنالیست یم. وروسته جان راځي، زوړ سوی و، د میز شاته کښېنستی او میټ ته وایي ما ستا انتظار کوئ. میټ ته دا خبره عجیبه ښکاره سوه او سمدستي یې له جان څخه پوښتنه وکړل، ته د دې کوټې په اړه څه پوهېږې او ولې دې خپل مور او پلار ووژل؟ نو جان وایي ما خپل مور او پلار نه دي وژلي، دا کوټه وه چې په ما یې هغه ووژل او نن زه دلته بندي یم. جان په خندا سره وایي زه پوهېږم چې ته ډېر خوشحاله یې، ډېر خوراک کوې، ډېر څښاک کوې، ګران کالي اغوندې او خوشحاله ژوند تېروې، خو ډېر ژر به د دې حساب ورکوې. بیا جان میټ ته وایي د دې کور څخه ژر ووځه. میټ ته د جان رواني حالت خوند نه ورکوي نو هغه پرېږدي او د خپل کور پر طرف باندې روانېږي. په لاره کې موټر ته د تیلو اچولو لپاره یو ځای درېږي. کله چې پټرول یې ور واچول او لاس یې جیب ته ور واچوي او کله چې د جیب څخه پیسې راایستلې نو د پیسو پر ځای باندې په لاس کې خاورې راووتلې. د دې په لیدو سره هغه ډېر ورخطا سو نو د بل جیب پیسې راواخیستلې او هغه ته یې ورکړې. کله چې کور ته راغلی هلته کښېنستی او فکر یې کوي چې د وتلو پر وخت مې ډېرې پیسې په جیب کې واچولې، نو دا پیسې څه سولې او چیرې ولاړې؟ د کوټې څخه یو څه پیسې راواخیستلې او د کړکۍ څخه یې د باندې وغورځولې چې ګوري هغه پیسې ورکې سولې او په خاورو سره بدلې سوې. بیا میټ یو انځور راواخیستی، نیمه انځور یې د کور د باندې کښېښوی او نیمه یې په کور کې دننه کښېښوی. لږ وروسته چې ګوري د انځور کمه حصه چې د باندې پرته ده هغه په خاورو سره بدله سوه او د انځور کمه حصه چې په کور کې دننه ده هغه روغه رمټه پاته ده. میټ پوهېږي چې د دې کور څخه هېڅ شی د باندې نه سي ایستل کېدلی. کوم شی چې موږ د هغې خونې څخه غوښتي دي که نه نو ټول به ایرې سي او خاورې به سي. نو دی د خونې دیوال ماتول شروع کوي چې وګوري هلته څه پټ دي او په دې کې کوم راز ته، خو دیوالونو کې یوازې لینونه دي بل هېڅ شی نسته. په دې وخت کې نادیه هم رارسېږي. نادیه ماشوم په غېږ کې اخلي او د وتلو نیت کوي، خو میټ ورته وایي چې دا کار مه کوه، ماشوم د باندې مه باسه. هغه اصلي وجه نه ورته وایي، خو نادیه په دې نه پوهېږي چې کوم څه دوی د هغې کوټې څخه ترلاسه کړي دي هغه د باندې نه سي ایستلی. کله چې د باندې یوړل سي هغه ختمیږي او ایره کېږي. نادیه د میټ خبرې نه مني او ماشوم د باندې باسي. کله چې ماشوم د باندې ووتی ژړا یې شروع کړه او رنګ یې بدلیږي. نادیه هم چیغې کړلې. میټ چې دا غږونه واورېدل ژر یې ورمنډه کړل او دواړه یې بیرته کور ته راوستل. اوس ماشوم نور کوچنی نه دی، په څو ثانیو کې 8 کلن هلک سو. دلته میټ نادیه ته حقیقت وویل چې دا خونه زموږ هره هیله پوره کولی سي، خو له دې کور څخه د باندې هغه شی موږ نه سو ایستلی، که نه نو هر څه به زاړه سي او ختم به سي. نادیه چې دا خبره واورېدل ډېره خفه سوه. دا پرېکړه یې وکړه چې دا ماشوم به په کور کې ساتل کېږي او هېڅکله به یې د باندې نه پرېږدي، که نه نو مړ به سي. ورځې تېرېږي، نادیه ماشوم ته په کور کې هر څه ور زده کوي. هغه د خپل زوی په څېر ګڼي او پر هغه باندې یې د شین نوم کښېښودی. شین له نورو ماشومانو سره ډېر فرق درلودی. د چا خبره یې نه منل، پر هېڅ شي باندې فکر نه کوي. چلند یې د ماشومانو په څېر نه دی. د خوړو پر وخت یخۍ خوري. د نادیه سره بیا هم ډېره مینه درلودله. نادیه شین ته وایي چې له کور څخه مه وځه ځکه د باندې خطرناکه خلک دي چې تا وژني. شین چې دا واورېدل ډېر خفه سو. کله کله د دروازې څخه د باندې ګوري، کله کله بیا د کړکۍ څخه د باندې ګوري. هر ځل چې نادیه راوځي یا کور ته راځي دروازه بندوي چې شین د باندې راونوځي. یو ورځ شین په کور کې په سنوکلوب سره لوبې کولې. میټ چې راغلی پر هغه باندې غوسه سو او ورته وایي دلته لوبې مه کوه. د شین د لاس څخه سنوکلوب له ویرې څخه وغورځېدی او هغه مات سو. شین ډېر خفه سو. کله چې شپه سوه شین د نادیه او میټ خبرو ته غوږ نیسي. هغوی د خپلې خونې په اړه خبرې کوي. شین شکمن سو چې داسې خونه خامخا سته او چې یو عجیبه راز پکې پټ دی. هغه فکر کوي
چې دوی ولې ما د باندې نه پرېږدي چې زه راووځم او ولې پر ما باندې د هغې خونې بندیز دی. نو دی څراغ اخلي او د کور دننه تلاشي شروع کوي. کله چې لاندې خانې ته ورسېدی هلته هرې خواته پیچلي تارونه پراته دي. اخر کار هغه هلته هغې خونې ته ورسېدی او هلته ټول راز ورته معلوم سو. په هغه شپه باندې ټوله شپه څراغونه رپېدل خو میټ او نادیه په هیڅ نه وه خبره ځکه چې هغه ویده وه. سبا چې میټ سترګې خلاصې کړلې ولیدل چې یو نوی سنو ګلوب د ده تر څنګ پروت دی او بل خواته مات سوی سنو ګلوب هم پروت دی. دا چې یې ولیدل اندېښمن سو چې دا نوی سنو ګلوب چا جوړ کړی دی. میټ نادیه ته ورغلی. هغه ویده وه. کله چې یې راویښه کړل او د هغې څخه یې پوښتنه وکړه چې دا سنو ګلوب تا له هغې کوټې څخه غوښتی و. نادیه ورته وایي یا دا سنو ګلوب ما نه دی غوښتی. هماغه وخت بیا د څراغونو رپېدل شروع سوه. دوی پوه سوه چې دا ټول د شین کار دی. دواړه ژر هغې کوټې ته ورغله او چې ورسېږي نو حیران پاته کېږي. شین ته خو له کور څخه د باندې وتلو اجازه نه وه. نو هغه له هغې کوټې څخه دا هیله کړې وه چې د باندې یو لوی ځای ورته جوړ کړي چېرته چې ازاده فضا اسمان او لوی ځنګل وي او هلته شین خوشحاله لوبې وکړي. نادیه چې کله د خپل زوی جوړه کړې نړۍ ولیدله ډېره خوشحاله سوه او د هغه سره یې لوبې کول پیل کړې. خو میټ ناخوښه ښکاره کېدی ځکه چې هغه وېرېدی شین به له کوټې څخه یو توپک یو بل څه ونه غواړي چې موږ ته خطر جوړ کړي. نو شین یې تر لاس ونیوی او بیرته یې کور ته راوستی. اوس میټ د هغې کوټې کیلي واخیستل او شین ته وویل چې بیا به هېڅکله هلته نه ځې. خو نادیه میټ ته وایي موږ شین ته د کور څخه د باندې وتلو اجازه نه ورکوو. اوس یې خپله د باندې کوچنۍ نړۍ جوړه کړې ده نو د هغه څخه یې مه راګرځوه. هلته خو خطر هم نسته. خو میټ د نادیه خبره نه مني او وایي شین له دومره نه دی غټ سوی. زه وېرېږم داسې نه چې په غلطي کې یو بل عجیب شی جنې وغواړي چې زموږ د ژوند لپاره خطر جوړ کړي. هماغه وخت ټلیفون ته زنګ راځي. شین ټلیفون پورته کوي خو میټ یې ژر د هغه له لاس څخه اخلي او خپله خبرې ورسره کوي. په ټلیفون کې جان و چې د شین غږ یې واورېدی. اوس پوه سو چې میټ له هغې کوټې څخه د یو ماشوم غوښتنه کړې ده. اوس میټ ورته وایي موږ څنګه له دې کوچني څخه ځان خلاص کړو. نادیه هم د میټ خبرې اوري. اوس میټ هېڅ نه ورڅخه پټوي او ورته وایي چې موږ څنګه له دې ماشوم څخه ځان خلاص کړو. نادیه هم د میټ خبرې اوري. جان ورته حقیقت وایي زه هم له هغې کوټې څخه یو غوښتل سوی ماشوم یم. ما هم خپل مور او پلار وژلي دي ځکه ما غوښتل د باندې نړۍ وګورم. کله چې له کور څخه ووتلم زما عمر زیاتېدی. کله چې مې له هغې کوټې څخه وپوښتل هغې کوټې راته وویل که غواړې له دې کور څخه د باندې ولاړ سې نو باید هغه څوک ووژنې چې ته یې غوښتي یې. نو ما هغه ښځه ووژله چې هیله یې کړې وه. هغه زما مور وه او د هغې خاوند مې هم ووژي. همدا وجه ده زه اوس په زندان کې یم. هغه میټ ته وایي شین او زما کیسه یو ډول ده. که غواړې شین وژغورې او هغه ته د باندې نړۍ ور وښیې نو باید هغه څوک ووژنې چې د شین هیله یې کړې وه. که تا غوښتي دي نو ځان قرباني کړه او که ستا ښځې غوښتې وي نو هغه ووژنه. دا چې دا هر څه یې واورېدل ډېره خفه سوه. د کوره څخه ووتل. میټ اندېښمن سو. نادیه هڅه کوي چې ځان ووژني تر څو شین ژوندی پاته سي خو نه یې څه کولی. دلته میټ د شین سره ناست وي ډوډۍ خوري. شین پوښتنه ځینې کوي مور مې چیرې ولاړه. میټ ورته نور هم بد رد وایي ته زما رښتونی زوی نه او نه هم موږ ستا مور او پلار یو. او بیا پر هغه باندې غوسه کېږي. شین له کوټې څخه د باندې وځي. شین په ویره کې ډېر ژاړي او پورته خپلې کوټې ته ولاړي. وروسته میټ پښیمانه کېږي. د شین کوټې ته ورځي بخښه ځینې غواړي. دواړه سره ویده کېږي. کله چې نادیه کور ته راغلل دا منظره یې ولیدل اوس خوشحاله سوه. یو څه وروسته میټ راویښ سو. نادیه ته وایي زه ډېر اندېښمن وم. بخښه غواړم چې پر شین مې غږ پورته کړي او له تا سره مې جنګ وکړي. دواړه سره نږدې کېږي او یو له بل سره مینه کوي. شین له دروازې څخه د باندې دا صحنه پټه ګوري. اوس د هغه هم د نادیه لپاره یو څه ارادې خرابې سولې. نو د دې لپاره انتظار کوي چې دواړه ویده سي. اوس چې کله دوی دواړه ویده سول شین په پټه سره د میټ له جیب څخه هغه کیلي راواخیستل د باندې وتلو لپاره. سبا میټ او نادیه چې ویني دروازه خلاصه ده. اوس پوه سوه چې شین د باندې وتلی دی. دوی ویرېږي چې ښایي مړ سوی به وي. کله چې په کور کې دننه وکتل حیران سول ځکه چې شین اوس ځوان دی او قوي سوی دی. هغه پر خپل مور او پلار توپک نیسي او هغو ته ګواښ کوي. نادیه هڅه کوي چې پوه یې کړي خو میټ پر هغه باندې حمله کوي. دواړه جګړه سره پیلوي. د جګړې په منځ کې نادیه له یوه میز سره مښلي پر مځکه باندې لویږي او بېهوښه کېږي. وروسته چې راویښه سول میټ ورته وایي شین مړ سو ځکه په خطایي کې پر هغه باندې ټک ومښتی. نادیه ژاړي. بیا وروسته میټ نادیه کور ته راولي. خو دلته د کیسې اصلي بڼه ښکاره کېږي. دا میټ نه و دا شین و چې د میټ بڼه یې خپله کړې وه. په بل ځای کې رښتینی میټ راویښ سو. غواړي چې خپله ښځه پیدا کړي. شاوخوا په نادیه پسې ګوري او ګروپان ټوله رپېږي. هغه کوټې ته ورځي خو نادیه هلته نه وه. نادیه ته نه وه معلومه چې د هغې تر څنګ ناست سړی میټ نه بلکې شین دی. ورو ورو احساس کوي چې دا بل څوک دی. وروسته پوه سوه چې دا شین دی. له هغې کوټې څخه یې غوښتنه کړې وه او د میټ په رقم شکل یې خپل کړی و. بل خواته هغه رښتینی میټ پوهېږي چې دی یوازې پاته سوی دی. شین د هیلو له لارې څخه نادیه بل کور ته انتقال کړې ده.
نو دوی د دې لپاره دیوالونه ماتوي چې بیرته هغه کوټې ته ورسیږي. وروسته له ډېرو هڅو ټول تارونه یې پرې کړل او بالاخره هغه کوټې ته ورسېدی. خو دا ځل هغه کوټه په یو لوی ځنګل سره بدله سوې وه، له ونو څخه ډکه وه. هلته میټ پوهېږي شین له کوټې څخه ګټه اخیستې ده او هلته یې د ده په څېر بل کور هم جوړ کړی دی او یوه جعلي نړۍ یې هم جوړه کړې ده. اوس اصلي میټ پوه سو چې شین زما مېرمن تښتولې ده او زما مېرمن فکر کوي چې همدا میټ دی او په هغه کور کې ساتلې ده. اوس له هغې سره فزیکي اړیکې ساتي. کله چې دا فکر وکړي نو د خپلې مېرمنې د راګرځولو لپاره میټ په منډه هغه ځنګل ته ورننوتی. اخر هغه نقلي کور ته ورسېدی. هلته شین هڅه کوله چې نادیه سره په زوره کار وکړي. کله چې میټ دننه ورغلی شین بیا د جګړې لپاره چمتو سو. اوس نادیه نه پوهېده چې اصلي میټ کم یو دی. دواړه یو رقم ښکاره کېدله. دواړه ورته ویل چې زما سره راځه. نادیه په ناڅاپه توګه سره د شین نوم واخیستی. شین ورته وکتل او نادیه پوه سوه چې دا هماغه شین دی. هغه ټیل وهي. شین لاندې ولوېدی. کله چې پر مځکه راولوېدی خپله اصلي بڼه یې ښکاره سوه. میټ او نادیه کوښښ وکړي چې له دې کور څخه ووځي خو دوی ونه توانېدل ځکه چې شین دا هیله کړې وه چې دوی دې همدلته په کور کې بند پاته سي. له ډېرو هڅو وروسته چې دوی ونه سوی کولی چې له کوره څخه ووځي. میټ ودرېدی او د وتلو یو فکر یې وکړي. هغه وویل زه دا هیله کوم چې زموږ نقلي بڼه دې په کور کې پاته سي او زموږ اصلي بڼه دې له کور څخه د باندې ووځي. ناڅاپه شین راغلی او میټ یې په چاړه ووهي. وروسته یې نادیه ته وویل میټ هیر کړه او زما سره ولاړه سه. خو د خبرو پر مهال باندې شین پوه سو چې دا دواړه خپله د نادیه او میټ نقل دي، اصلي نه دي. په همدې وخت کې اصلي میټ او نادیه له خونې څخه د باندې وتښتېدل او د ځنګله په لور باندې روان سوه. شین ډېر غوسه سو او په دې پسې ورمنډه کړه. دواړه خپل اصلي کور ته ورسېدل. کله چې شین هم اصلي کور ته راغلی پر میټ یې ورمنډه کړه. په هوښیارۍ سره هغه ټینګ ونیوی او له کور څخه یې د باندې وغورځوی. شین چې خپل ژوند په خطر کې ولیدی د دروازې خواته ورمنډه کړه او نادیه دروازه ورته بنده کړه. شین هڅه وکړه چې نادیه خطا به سي. ورته ویې ویل مورې دروازه خلاصه کړه، ما پرېږده کور ته کنې زه به مړ سم. خو نادیه اوس پوه سوې وه. هغې ولیدل چې شین اوس کرا کرا زوړ کېږي. ورو ورو د هغه بدن ویلې کېږي تر دې چې هغه په خاورو سره بدل سو. نادیه ورغله، خاورې له ځمکې څخه راواخیستلې او ویې ژړل ځکه چې هغې دی د خپل زوی په څېر باندې ګڼلی و. وروسته میټ راغلی. نادیه یې په غېږ کې ټینګه ونیوله. بیا صحنه بدلیږي. څو میاشتې وروسته موږ ته معلومیږي چې میټ او نادیه په یو وړوکي کور کې په آرام سره ژوند کوي. څو ورځې وروسته نادیه ویریږي او د امیدوارۍ ټیسټ کوي. پایله یې مثبته راځي. یعنې نادیه امیدواره ده. او په همدې سره زموږ کیسه همدلته پای ته رسېږي. کومه ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک او شیر کړئ او یو ښایسته کمنټ هم راته وکړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.